آیا تاسو پوهیږئ چې فنګر پرنټ څنګه رامنځته شو؟ په 1880 میلادي کال کې یعنی 140 کاله د مخه یو انګریزي توکم پیژندونکي فرانسیس په نوم باندې د فنګر پرنټ کشف کړ او دا رامنځته شو. دا ویل په نړۍ کې د ټولو خلکو د ګوتو نښې فرق کوي او د هیڅ دوو کسانو هغې ته ورته نه دي، ځکه نو دې لارې کیدلی شي مجرمین په اسانۍ سره وپیژندل شي. الله تعالی جل جلاله 1400 کاله د مخه په قرآن کریم کې د کفارو د هغې پوښتنې په بدل کې د دې څه څخه یادونه کړې ده چې ویل به یې کله چې انسانان مړه شي یعنې ښخ کړل شي او هډوکي تجزیه شي نو بیا څه ډول کیدی شي چې د قیامت په ورځ یې دې هډوکي بیرته سره راجمع شي او دا دې ورڅخه ژوندی شي. حالانکې د دې پوښتنې په هکله الله تعالی فرمایي ژباړه: آیا انسان فکر کوي چې موږ یې بیا ځلې هډوکو نشو راجمع کولی؟ په حقیقت کې موږ د ده د ګوتو نښانونه هم بیرته جوړولی شو. آیات دا دی: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ انسان دا انګیري چې موږ به د هغه هډوکي بیا راټول نشو کړی؟ په بل آیات کې فرمایي بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ولې نه موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو.